السلام علیکم دوستانو. د زمبابوې پر وړاندې د 2 ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان شو. ټاکل شوې د یادې لوبې په راتلونکي مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره شي. په دغه سکواډ کې اصغر افغان کپتان، ابراهیم زدران، جاوید احمدي، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شایدي، ابصر زازی، ناصر جمال، عبدالمالک، منیر احمد کاکړ، شهید الله کمال، بهیر شاه محبوب، رشید خان ارمان، امیر حمزه اوتک، فضل حق فاروقي، سید احمد شیرزاد، سلیم صافی، وفادار مومند، ضیاء الرحمن اکبر، یمین احمدزی شامل دي. د سکواډ په لیدو سره ډیر زیات خوشحاله سوم. په لومړي ځل ځوان لوبغاړو ته ډیر چانس ورکول شوی دی، لکه عبدالمالک، منیر احمد کاکړ، شهید الله کمال، بهیر شاه محبوب، سلیم صافی، وفادار مومند، فضل حق فاروقي، ضیاء الرحمن اکبر. په دوی کې یوازې وفادار مومند د هند سره په لومړي ټیسټ سیالۍ کې لوبه ترسره کړې ده. نور هغه لوبغاړي دي چې تر اوسه په افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کې لوبه نه ده ترسره کړې. دا یې ارمان و چې په ملي لوبډله کې لوبه وکړي، په دې هیله چې ښه وځلیږي په راتلونکي کې د ملي لوبډلې برخه جوړه شي. دوی درې خبرې په عمومي ډول په سکواډ کې د خبرو او انتقاد ځای ډیر کم دی، خو کوي زما په نظر باید دا وي: اکرام علي خیل او احسان الله جنت 2 ځوان لوبغاړي دي چې باید لا پرمختګ وکړي او چانس ورکړل شي. اکرام یو ټیسټ هم پاس کړی و، خو احسان الله نه پاس کړی. دوی د یو ورځنیو لوبو کې خو هڅې هم نشته، شلاوریزو لوبو کې خو بیخي نه اخلي. دا 2 لوبغاړي زموږ آینده کرکټ ته باید مخکې ولاړ شي. احسان الله ته ښایي چې لا خواري وکړي او بل ځای یو ټیسټ پاس کړي، او بورډ ته ښایي چې اکرام هیر نه کړي. په سکواډ کې له شهید الله کمال پرته بل هارلونډر نه لیدل کیږي، باید یو بل هارلونډر هم وای. رشید خان زموږ ریګولر بالر دی، ظاهر خان یو نو پاس کړی خو ریزرو کې ستا، خو اکرام علي خیل او احسان الله جنت نسته. افغانستان د لوبو لپاره باید ډیر ډیډ پیچ جوړ نه کړي، هماغسې چې د آیرلینډ سره و. دلته باید زموږ تیز بالینګ هم ډیر وازمایل شي. د زمبابوې سره ټیسټ کې یو هدف باید دا وي چې نوي استعدادونه رادبر او په نښه شي او آینده ته ورزول شي. همدې ته پلان او ستراتیژي وایي. 2 ټیسټ لوبې لرو، تقریبا هر پوزیشن ته 2 لوبغاړي لرو. د لوبو لپاره د لوبغاړو غوره کول سخت او مهم دي. کول ټیسټ مو وګټه او انشاءالله ګټو یې. دویم ټیسټ کې باید ټول غوره سوي ځوانان وازمایل سي. کپتان هم ممکن استراحت وکړي چې یو بل ځوان ته چانس پیدا سي. منم چې د دغه لوبو ګټل مهم دي، خو دومره هم نه دي چې موږ پکې ځوانان ونه ازمایو او آینده ته پلان جوړ نه کړو. دا افغانستان د زمبابوې پر وړاندې د ټیسټ لوبې اعلان شوي سکواډ په اړه لنډ معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.